مخپټ ساتي زمانہ تربوزک وهیوزی مخپټ ساتي زمانہ تربوزک وهیوزی پتلو کې زما مخې تتندک وهیوزی پتلو کې زما مخې تتندک وهیوزی اختر دې باڼي چغ مې اچولې پدې خیال دې اختر دې باڼي چغ مې اچولې پدې خیال دې راضي دې باڼي چغ کې راضي دې باڼي چغ کې بچور لک وهیوزی راضي دې باڼي چغ کې بچور لک وهیوزی پتلو کې زما مخې تتندک وهیوزی او دا د کرم خان د پاره کوم واقع چې شوی دا پښتنو ته خاص کر د علیکم چې اغیار وای پښتون تباه په دغه نظر ګوري اغیار وای پښتون تباه په دغه نظر ګوري ډنګر لکه چې څنګه سپکو تک وهیوزی ډنګر لکه قسم په خدای قسم مې ورته وخوړو چې دې خلکو ته موږ ډنګران ښکارو زناورو ته ښکارو د زناورو غوندې ټکوي یو سړی نه راپاسي چې د خپل ځان د خپل پښتون زمونږ کرم خان دغه چاته کنسل نه دی کړي هارون باچا خو چاته کنسل نه دی کړي خیال محمد خو چاته کنسل نه دی کړي او که په معاشره کې د ټولو نه زیات د چا پدې شي هغه همدا هنرمندان دي دا شعر بیا ووایم اغیار وای پښتون تباه په دغه نظر ګوري ډنګر لکه چې څنګه سپکو تک وهیوزی پتلو کې زما مخې ته چورتندک وهیوزی بیګا مې خوب لید د هغې شال زما په لاس کې بیګا مې خوب لید د هغې شال زما په لاس کې دا شال مې څوک د لاسو نه راچک وهیوزي دا شال مې څوک د لاسو نه راچک وهیوزي او آخري شعر مخلصه د هغې دغه ادا په ګل بدله مخلصه د هغې دغه ادا په ګل بدله راضي خو ما د ګلو په غونچک وهیوزي راضي خو ما د ګلو په غونچک وهیوزي پتلو کې زما مخې تتندک وهیوزي اوس ډېره زیاته مننه اوس په دغې غزل باندې کوم چې ما وویو زمونږ د مومند ایجنسۍ نه راغلی